السلام علیکم په پښتو ډیجیټل یوټیوب چینل کې درته ذاکر الله هرکلی وایي. تمه لرم چې ښه به یې. کتونکو په نننی دغه ویډیو کې به زه تاسو سره د ایران کوم صدر چې 13 ورځ وفات شوی دی او دغه هلیکاپټر کرش شوی وو، هغه راغورځېدلی وو. د هغې د مرګ په حوالې سره به خبره کوو چې آیا دا د یو سازش په توګه باندې د وژل شوی دی او که نه دا یو قدرتي حادثه وه. په انټرنیشنل میډیا باندې دغه پیښې په اړه باندې کم شکونه ښودل کیږي، په هغې باندې تاسو سره خبره کوم. وړومبي خو دا ده چې د ایراني صدر ډاکټر ابراهیم رئیسي د اوس چې کوم د هغوی سیاست و او خصوصي توګه باندې چې کوم د هغوی د نورو ملکونو سره کم تړون و، هغه ډیر زیات مضبوط شوی و. یو پلو کو کتی شي هغوی د سعودي سره هم خپل تعلقات سم کړي وو، د هغې نه علاوه افغانستان سره د هغوی تعلقات صحیح شوي وو، ورسره هغوی پاکستان ته هم دوره کړې وه او همدغه شان چاینا سره د هغوی اړیکې ډیر زیاتې مضبوطې شوې وې. نو دغه یو شک کیږي چې دغه ملکونو سره د دوی تړاو ډیر زیات نږدې شوی وو، ډیر زیات مضبوط شوی وو. نو د اسرائیل او امریکا نه دغه نشو برداشت کېدی چې په دغه ریجن کې دغه ملکونه یو شي سره او د هغوی یو اتحاد وي او په خپلو کې سره جوړ وي، ځکه چې بیا دغه خطې نه د اسرائیل او د امریکا اثر رسوخ ختمېدل. یو دغه شک کې دی شي چې دغه تړون په وجه باندې او انټرنیشنل چې کوم دغه سیاست و دغه په وجه باندې امریکا او اسرائیل د دې نه پریشان شوي وو او سازش کړی او دغه سازش لاندې ډاکټر ابراهیم رئیسی وجل شوی دی او دغه پیښه خپل نه بلکې دا پیښه کړې شوی ده. یو دا د دویمه خبره ده چې ایران د حماس او چې کوم یمن بغیان دي د غوي مرسته کوي، هغوی لا سہولتونه ورکوي او هغه د اسرائیل لپاره ډیر غټ تھریټس دي او اسرائیل دا غینه ډیر زیات پریشان دي. تاسو ګورئ چې په فلسطین کې کومه جګړه روانه ده او اسرائیل ته کوم نقصان رسیدلی دی، هغه د حماس یا د یمن بغیانو لوجه الته ډیر زیات زیان هغوی ته رسیدلی دی او هغه په وجه باندې ډیر زیات پریشان دي. نو انټرنیشنل میډیا باندې دغه شک مخه ته راغلی دی. بل دریم د ټول نه غټ وجه دا خودل کیږي چې موسم کله خراب وو، نو درې هلیکاپټر وي. کوم یو خو دا هلیکاپټر و چې کوم کې ایرانی صدر موجود وو او سره وزیر خارجه موجود وو، یو دا هلیکاپټر و دغه نه علاوه د سکیورټي لپاره دوه نور هلیکاپټر وي. هغه دوه هلیکاپټر د موسم په وجه باندې هغه ته زیان ونه رسیدو، هغه راونه غورځیدلې، هغه کرش نشولې. صرف دغه د ایران د صدر کم هلیکاپټر و دا ولې دغه پیښه ښکار شو. دې خبره ته هم د شک په نظر باندې کتلی شي. په انټرنیشنل میډیا باندې بل شک دا خودل کیږي چې ایران نیغ په نیغه په اسرائیل باندې په ډومبي ځل باندې مزایل داغلی او نیغ په نیغه حمله وکړې و. نو دغه حمله د بدل اخیستو په توګه باندې دغه ایرانی صدر وای وجل شوی دی. انټرنیشنل میډیا دغه ریپورت وړاندې کوي. بل وجه دا خودل کیږي چې اسرائیل په شام باندې حمله کړې و او هلته د ایران جنرال رضا وجل وو او دغه په وجه باندې دوه ملکونو ترمنځ چې کومه دښمنی ده هغه ډیره زیاته شوی و او یو بل باندې حمله او یو بل باندې وارونه شروع شوی وو. دغه په وجه باندې وایي چې دغه سازش وکړي شو او ډاکټر سید ابراهیم رئیسی وجل شو په دغه پیښه کې. دا خو د انټرنیشنل میډیا حواله سره هغه ریپورت چې کوم ما تاسو ته وړاندې